السلام علیکم دوستانو خدای دې وکړي ستاسو به ټول ښه او جوړ یاست. دوستانو په دا ویډیو کې به زه نن تاسو ته در وښیم ستاسو څنګه کولی سئ چې خپل موبایل ښه ډېر ښایسته کړئ. ملګرو په دغه ذریعه سره تاسو خپل موبایل دا رقم ته ښایسته کولی سئ، د خپل موبایل کوم سکرین سي د هغه دا رقم ته ښایسته کولی سئ چې تاسو به ټول حیرانه یئ. نو ملګرو دا ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه در وښیم. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ویډیو شروع کولو مخکې چې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دغه رقم یې له خپل ملګرو سره شیر کړئ. او که تاسې هرې ویډیو ته ضرورت لرئ موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو زه هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړ کړم. او ملګرو که چېرې تاسو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی مهرباني سره وکړئ په دا سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو لاړ شئ پلی سټور ته. ملګرو په پلی سټور کې یو ایپس ده د لینز لنچر په نامه ده. ملګرو دغه ایپس تاسو دلته وینئ د لینز لنچر په نامه ده. دغه ایپس به سمپلي تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. کله چې دغه ایپس تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ او بیا په دې باندې کلیک سره وکړئ دا به خلاص کړئ. نو ملګرو کله چې تاسو خپل ایپس دغه ایپس خلاص کړئ لینز لنچر د دې کوم دغه د ملګرو انټرفیس ده هغه دا رقم ته را روانه ده تاسو اوکې کړئ. نو کله چې تاسو دغه اوکې کړئ ملګرو دې بل تاسو راسئ یو څه سیټینګ به وکړئ. آیکن سایز ملګرو کوم اپلیکیشنان چې دي کوم آیکنان چې تاسو موبایل کې دي د هغو سایز تاسو څونه غواړئ. ملګرو ګوره کوم د آیکن سایز غټ کړئ آیکنان به غټ وي کوم یې کوچني کول بیا یې کوچني کولی سئ. نو ملګرو دا څونه هم ستاسې خوښه وه په هغه حالت باندې بیا ودروئ. دغه رقم مثال ملګرو دا کم ډسټوریشن چې دغه مثال کم فاصله چې ورکوي دغه به تاسو یو څه زیاته کړئ یا کمه کړئ. نو هغسې په کم دغه خوښه وله په هغه طریقه بیا تاسو ملګرو ودروئ. نو دا زه دلته 2 نور کومه. دغه رقم سکیلر فیکټر چې ده ملګرو دغه هم کم اپسونه چې دي د هغه غټوي. نو دا هم زه 2 نور کومه. دغه رقم انیمیشن ټایم چې ده ملګرو دا کم آیکنان چې دي وایي تاسې هغه څو منټه بعد مثال شوروئ یعنې کم څون وخت بعد د هغه شوري. دلته هم تاسو خپل ټایمینګ ورکولی سئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نو کله چې ملګرو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نو دلته چې دا کومه سیټینګ ده دا به تاسو ور وښیاست. کله چې هم دغه سیټینګ تاسو ور وښیاست بیا به دلته راسئ ملګرو په دا سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. کله چې هم تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ دلته به ملګرو په دا هوم لنچر کوم هوم لنچر چې لیکلی ده په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې باندې چې کلیک وکړئ ملګرو دلته به تاسو راسئ لینز لنچر به سلیکټ کړئ. کله چې هم لینز لنچر سلیکټ کړئ نو دغه رقم وګوره کم ما د موبایل سیسټم چې ده هغه ټوټل بدل سو. ملګرو تاسو کولی سئ چې په هر رقم ته آیکن مې خوښ و هغه به تاسو دا رقم را نږدې کوئ او د خپل موبایل سکرین به مې دا رقم ته ښایسته وي. ملګرو دا ډېره اسانه طریقه ده. نو هر رقم سیسټم چې مو خوښ ده هغه تاسو به درولی سئ. ګوره ملګرو هغه آیکنان دا رقم ته سو یعنې ډېر خوندور او ښایسته اپلیکیشن ده. نو باید دا تاسو هر یو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. نو هر یو باید په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. نو ډېر ښایسته اپلیکیشن ده. نو ملګرو خدای وکړي ستاسو به دغه زموږ ویډیو خوښه سوې وي. که ویډیو خوښه سوې وي ویډیو سره لایک کړئ له خپل ملګرو سره شیر کړئ. او که تاسې هرې ویډیو ته ضرورت لرئ موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو زه هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړ کړم. نو ملګرو که چیرې تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان.